بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو کتونکو ته سلامونه او احترامات. دا پرون چې کومه پیښه شوې ده په خړ کمر چیک پوسټ باندې د شمالي وزیرستان د تخیل تحصیل خړ کمر چیک پوسټ باندې، نو د دې په بابت په یو څو ټکي زه خامخا کوم، ځکه چې دا د پاکستان میډیا چې کومه ده دا چې ټول عمر د پښتنو پر خلاف پروپاګاندا کړې ده، هغې مختلف قسمه کیسې خورئ. حقیقت دا دی چې موږ ته بله ورځ د شپې خبر میلاو شو چې داسې واقع شوې ده او پرلت ناست دی. نو بیا زه او ډاکټر صاحب او بیا چې کوم دی علي وزیر صاحب موږ را روان شو د پښمني په ټایم. سهار لسنیمو وې که څه وې، ما ته اګزیکټ ټایم نه دی، خو چې موږ راورسېدو هلته لسنیمې 11 هلته چې موږ راورسېدو لسو د خوا شاوخوا داسې بجې ما ته اګزیکټ ټایم چې کله موږ چیک پوسټ ته راورسېدو، چیک پوسټ دې د دوو طرفونو نه بند کړی، یو یې دې سایډ ته بند کړی او یو هغه بل سایډ ته بند کړی، په منځ کې پکې لږ ځای و. دې به څوک نه پرېښودل، ځکه چې دا پرلت چې کوم و نو بیا د دې خوا چې کوم کلي دي دېګان دی، محمد خیل دی، لانډ او بویه دې نه هم خلک ورغلي وو. دا پرلت یو ځای کېدو ته نه پرېښودل، په منځ کې پکې دا ځای پرېښود. بیا موږ چې ورسېدو موږ ورته ویل موږ د خپلو خلکو ته ورپرېږدو چې موږ خبره ورسره وکړو. بهرحال موږ په هغه یوم ور واوړېدو. بیا هلته چې موږ خلکو ته ورسېدو هلته بیا ناکه لګولی وه، نو هلته په هغې چیک پوسټ هم موږ ور واوړېدو. هلته چې موږ ور واوړېدو نو خلک موږ ته خوشحاله او زموږ په خوشحالۍ کې هغې لږ جذباتي شو. زموږ دپاره د هرکلۍ دپاره خبرې مبرې د خوشحالۍ اظهار کولو چې په دې کې زموږ د شا طرف نه فوجیانو ډزې شروع کړې، او داسې ډزې شروع کړې چې لکه دا 3-4-5 سکنډه خو موږ دا خیال و چې ګنې دا به هوایي ډزې، خو چې بیا سایډ ته ما سره هم یو کس بلکل جفت وغورځېدل او هغه نه روانه شو، نو ما ته پته ولګېده یاره دا خو سړی، خو بیا دې طرف ته یو بل کس و هغه هم وغورځېدو، نو ما ته اندازه ولګېده چې یاره دا خو اوس دوی سټریټ فایرنګ کوي. نو بیا زه په ځان نشم پوهی چې دا ګولۍ پرشر او که څه کیسه وه، خو زه م وغورځېدم، زما د خپه وینې شوه، ملګرو راوچت کړم، هغوی وویل چې دا زخمي شو. ډاکټر صاحب هم بس ګوته فرق وکړو، 2-3 ځله دې ډایرکټ دغه وکړو، خو بهرحال نصیب دغه نه و، قسمت نه و شوې، دا ورځې نه وه پوره کني هغې خپل ځان طرف نه ښه وس کړی و. علي وزیر صاحب بیا داسې کار و چې هلته یو کس زخمي و، موږ خلکو راوچت کړو، هغه زخمي پسې چې دی بیا واپس ورغی نو هغه زخمي هم بیا وویشتو او د ده هم ګیر چاپېره د ده خپې په ګیر چاپېره یې فایرنګ شروع کړو او دې چې کوم دی ونیو. بیا موږ خو خلکو راوړو واپس هلته، پس بیا موږ چې کتل په دې لاره موږ خلکو تېرولو، نو خوا او شا کې به په ګڼ شمېر خلک غورځېدل، مطلب هر سکنډ پس په 1-2 کسان غورځېدل. اوس موږ ته بیا دا اګزیکټ پته دا په مین روډ خبر درته کوم، بعضې لاندې خلک لاندې خور ته کوز شوي وو، هغې باندې بره نه هم فایرنګ شوی و، چې کوم بره سی پي و هغې نه هم پرې فایرنګ شوی و، د روډ باندې چې کوم خلک وو کوم سپایان دغه فوجان ولاړ وو هغې پرې فایرنګ کولو. خو هلته بیا نور هم ډېر خلک، ډېر پکې شهیدان هم دي او ډېر پکې زخمیان هم دي. نو بیا خو ډز چې چا به سر وچتولو هغه نه به بیا خو چا سره به موبایل و هغه سړی به بلکل نه پرېښودو، کم سړي سره به چې په موبایل و هغه سړي باندې به یې ډز کولو. دلته زموږ یو ملګری هغه یو کلیپ جوړ کړی دی، خو هغه یې ډېر د لرې نه جوړ کړو، هغه باندې هم چې پته ورته ولګېده د شاته نه چا موبایل نیولی نو په هغه ګاډي یې ډزې شروع کړه، بلکل هغه ګولۍ بلکل د ده سره خوا کې تېر شوی. موږ خو لاړو یو خوا کې یو کور و هلته لاړو، بیا هغې نه پس هلته یو جنټت به ناست وو. بیا په محسن صاحب پاکستانی میډیا چې کومه ده یا ISPR خو هغې خو دا دعوا کړې ده چې د محسن داوړ کسان یا د PTM کسانو په فوج باندې ډزې کړې دي، هغې خو دا خبره ګوره چې دا د دې لومړنی ځل نه دی، دا د دې ټول عمر دا قانون پاتې شوی دی چې دې خلک مړه هم کي او هغې نه پس بیا ووایي چې بی وپړیم کي، بیا وایي چې موږ باندې تشدد شوی دی. دلته په دې شنه خوړه باندې یو ځل واقع شوی و، هغه ماشوم کس چې پکې ویشتلی شوی و، یو پکې شهید شوی و، یو پکې زخمي و.
هغه باندې مې ایس پی آر دا خبره کوله چې په موږ باندې فایرنګ شوی دی او موږ څوک هم نه دي ویشتي بیا چې کله موږ هغه ویډیو پیدا کړه هغه ویډیو مې موږ سوشل میډیا ته خپره کړه نو بیا د هغې جواب دي نه کولو هغې دې سره بیا جواب نه و دوی ټول عمر دروغ ویلي دي دوی خو دا چرم نشي تسلیمولی چې موږ خلک وژلي دوی خو به خامخا دا خبره کوي دوی ټول عمر وژل هم کړې ده دا د دې ټول عمر دا قانون پاتې شوی دی چې دهشتګرد ساتلي دي او بیا وایي چې موږ د دهشتګردو متاثرین یو دا بیخي دروغ ده موږ کې د یو کس سره هم وسله نشته او موږ ولې یو پرامن تحریک چې دونه هغه د پر اوسه پر موږ پر امن راوستی دی نو ولې به هغه مثال بیا ډزې کوي او بیا چې ډزې کوي نو مثال بیا خو مثال چې زم ډزې کوم او دیم ډزې کوي بیا به ولې زه 50 ورم او دی به ولې خالد درې مري دا داسې خو نه ده هلکه زه په تعداد کې هم زیاتوم دا دروغ وایي دوی وایي چې دغه عسکر هم زخمیان شوي دي یاره جي عسکرو که په خپله دا به مونږ په یونیورسټۍ کې دا خبره کوله چې چا به دوو تنظیمونو مابینځ کې به جنګ وشو نو مونږ به یو کس نیم به پکې په خپله ځان په یو تار مار باندې زخمي کړو تاڼۍ ته به لاړو چې بهی دا دی زه هم زخمي شوی یم دا دروغ وایي بنیادي طور یو کس هم نه دی زخمي شوی زمونږ 8 کسان شهیدان خو پرون په بویا تحصیل کې پراته او اوس سار خبر راغلی چې 15 نور هم په دې خونو کې میلاو شوي دي دا 14 خپلې شهیدان او بیا د زخمیانو خو شمېر بیخي نشته ځکه چې په کومه طریقه زه تېرېدم او خوا او شا کې به د زخمیانو غورځېدل او بیا لاندې د خوړ حالات خو ماته معلوم دي ځکه چې زه خو په روډ وم د خوړ ته چې کوم ملګري لاندې کوز شوي دي د هغې ځکه چې هغې مو د اخره وخته پورې دپاره نه فایرنګ روان و نو د هغې خو هېڅ شمېر نشته پرون مونږ بیا مازدیګر داسې کار وکړو ما دېګانو کلي ته ځان ورسولو ما او ډاکټر صاحب د دېګانو کلي نه مونږ د دې 40 کسانو باندې جلوس را روان کړو خلک چې څونه مخکې تلو خلک ګړېدل مونږ وایو چې په څه طریقه میرانشاه ته ځان ورسوو خو چې مونږ د همزوړۍ حدودو ته راګډ شو او دا بویه مې کراس کړه نو تقریبا یو 15 کیلومتره مزل به خلکو پیدل کړي نو خلک څه ستړي شو او څه چې رجماتي ټایم وبېخي نو څه خلک پاتې شول نو په دې ټایم کې بیا دې دا دغه وکړو چې یاره اوس د دې تعداد کم دی نو اوس په دې نه راتاو شو نو چې بیا دې راتاو شول مونږ هلته لاندې د اورمڼ کلی ورته وایي هغې ته کوز شو هلته مې روژه ماته کړه چې روژه مې ماته کړه هغې نه پس زمونږ ملګري کم وو هغې فوجیان ډېر زیات رال نو بس بیا مونږ هغه ځای بدل کړو خو بیا شپې د نورو ځای نه بل ځای نه جلوسونه رالل سهار بیا مونږ هغه جلوس سره بیا په یو ځای روان شو اوس در پخیلو کلو ته مونږ راورسېدو نو ټول ولس ته سوال کوم ټول ولس ته منت کوم ټول وزیرستان ته سوال شمالي جنوبي بنو ټول پښتانو ته چې پښتانه په ځمکې په سر کم ځای کې دي که په لورلای کې دي که په کوټه کې دي که په سوات کې دي که په شانګله کې دي که هر ځای کې دي چې ځان راورسوي چې د خپلو ځوانانو د وینو تپوس وکړو لکه ځان رسولو نه مطلب ستاسو دلته احتجاجي پرلط خو نه دی بالکل احتجاج به کېږي او دې ځله به ښه برابر احتجاج کېږي او مثال ښه برابرې پرېکړې به پکې کېږي ځکه چې نوره د دې خلکو وجود مونږ په دې خاوره نشو برداشت کولی دا احتجاج به د کله نه وي او څو پورې به وي دا بس هر کله شروع کېدی شي دا هر کله شروع کېدی شي خو ټولو پښتنو ته سوال دی چې زر تر زره ځان راورسوي بلکې احتجاج شروع دی مونږ خو پرون دا تقریبا د دېګانو نه والا دې پله چې نه مې تقریبا 40 کیلومتره لار به دا ټول مونږ پیدل والی ده په احتجاج مو والی ده دا مونږ هغې په روډ نه را پرېښودلو ما پرون شپې راسې دا تکل شروع زما د نیولو کیسه کېدله دا مونږ پیدل په جلوس کې راغلي یو ځکه محفوظ راغلي یو که هغې مونږ دلته را رسېدلو ته نه پرېښودلو او احتجاج خو د هغه وخت نه شروع دی چې کوم وخت نه دا قتل عام وکړو نو دا احتجاج خو روان دی خو چې څونه هم پښتانه زیاتېږي دلته به احتجاج غټېږي او زمونږ په خبره کې به درانه شي زمونږ په خبره کې به زور وي زمونږ په خبره کې به قوت وي علي وزیر خو اوس دغه د گرفتار دی او هغه بس گرفتار دی اوسه پورې هغې نه پس مونږ خپله هم دا 2 ورځې بیخي بیا د انفارمیشن نه کټو پرون ټوله ورځم شپې مو سهار هم ځکه چې دوی ټلیفون هم کټ کړی دی دوی د موبایل سیګنل هم کټ کړي دي نو چې دی دوم په ده کې چې غلا نه وی نو ده به دا نه کولی دا شی خامخا هایلایټ کړي ګور صاحب که په ده کې غلا نه وی ده به د ډي ایس ایل لاین نه ولې کټ کولی د موبایل کنکشن سیګنل به ولې کټ کولی د بي ټي سی ایل ټوله کنکشن به ولې ده کې غلا ده په ده کې غلا ده چې دی نه غواړي چې مثال دنیا ته حقیقت معلوم شي داسې خبر شوی یم چې علي وزیر بیمار هم و علي وزیر غریب خو بیمار دی خو د ډېر وخته بیمار دی و
شوګر هم دی او بلډ پریشر هم دی او د ګردو مسله هم دا ډېرې کیسې دي هغه بیماري خو دا ټولې کیسې خو شته یو دوه ټکي به زه په اردو کې هم وکړم اردو کې ګور صاحب دا ویډیو بند کړه بله شي دغه صحیح